د کرکټ نړیوال جام جنوبي افریقا پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې له افغانستان څخه د ماتې خوړلو وروسته پاکستان د جمعې په ورځ اکتوبر 28 له جنوبي افریقا څخه هم د یوې ویکټې په توپیر ماتې وخوړه. د هند په چینای کې پاکستان دغه 50 اوریزې لوبې پچه وګټله او ټول لوبغاړي په 40م اور کې د 270 منډو کولو وروسته وسوځېدل. جنوبي افریقا وکولی شول چې په 48 اورونو کې د 9 ویکټو په بایللو سره دغه هدف پوره کړي. د جنوبي افریقا دپاره ایډن مکرم یو نوې منډې وکړې او نور ټول لوبغاړي ونه توانېدل چې له 10 زیاتې منډې وکړي. د پاکستان توپ اچوونکی شاهین افریدي د جنوبي افریقا 3 لوبغاړي او اسامه میر او محمد وسیم جونیر 2 لوبغاړي وسوځول. په دغه لوبه کې د پاکستان پرانیستونکي توپ وهونکي عبدالله شفیق او امام الحق دواړه له 21 منډو کولو وروسته وسوځېدل، خو ورپسې بابر اعظم 50 او محمد رضوان 21 منډې وکړې. د پاکستان نورو توپ وهونکو سعید شکیل 250 او شاداب خان 43 منډې وکړې. د جنوبي افریقا توپ اچوونکو تبریز شمسي د پاکستان 4 او مارکو جانسن 3 لوبغاړي وسوځول. د جنوبي افریقا تیز توپ اچوونکی کاګیسو ربادا د زخمی کېدو له کبله په دغه لوبه کې برخه نه لرله. د پاکستان تیز توپ اچوونکی نسیم شاه هم د زخمی کېدو له کبله په روان نړیوال جام کې برخه نه لري.